مفتی ابو نعمان بشال رگولنا اے خدایا ورتا اے خدایا ورتا ورکڑلو یجرنا اے خدایا ورتا ورکڑلو یجرنا کول مسلک حلفی دے مؤمنان و موحدین د سرور کونین محمد مصطفى احمد مجتبى شافع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم محبین اور امتیانو د شپو او د ورځو پیدا کوونکی ذات هغه رب العالمین دی، د کائنات خالق، د کائنات مالک، د کائنات رازق، د کائنات معبود، د کائنات مسجود، د کائنات مشکل حل کوونکی، اولاد ورکوونکی، عزت اور ذلت ورکوونکی، نعمتونه ورکوونکی، نعمتونه اخیستونکی، بادشاہی ورکوونکی، مال دولت ورکوونکی اور مال دولت واپس اخیستونکی، مرگ اور ژوند ورکوونکی هغه رب العالمین دی. دغه رب العالمین وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا د شپې ګرځول پرده. محترمو، څنګه چې شپې دي دغه شپو کې رب العالمین څه شپو ته په نورو شپو باندې عظمت، مقام، مرتبه او اهمیت ورکړی دی چې هغه شپه د لیلة القدر ده. هغه شپې د دواړو اخترونو دي او هغه شپه د شب برات ده او بیا په دې ټولو څلورو واړو شپو کې عظمت والا شپه هغه د لیلة القدر ده. خیر من الف شهر، چې غوره ده د زرو میاشتو نه. لہذا محترمو، دا میاشت چې کومه روانه ده دا میاشت د شعبان ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړه چې یا رب العالمین ما ته برکت واچوه په رجب اور شعبان کې او ورسوه موږ رمضان ته. اور د رمضان المبارک نه وروستو کومه میاشت کې چې زیاتې روزې رسول الله صلی الله علیه وسلم نیولې دي نو هغه میاشت د شعبان ده او میاشت د شعبان ده هغه میاشت ده چې رسول الله ورته خپله میاشت ویله چې دا میاشت زما ده. اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه د رسول الله نه تپوس کوي د الله رسول ته په دې میاشت کې ډېرې زیاتې روزې نیسي، څه وجه ده؟ رسول الله جواب ورکړي چې یو رمضان المبارک دی او بله میاشت د رجب ده او دا د رجب او رمضان په منځ کې دا د دې نه خلک غافله کیږي. بیا لیلة نصف من شعبان د دې شپې په باره کې ډېر زیات روایات راغلي په فضایلو باندې. هغه کې څه روایات هغه مرسل دي، څه روایات هغه ضعیف دي، لیکن هغه دومره کثیر تعداد سره راغلي چې هغه درجې د صحت ته رسي او جمهور امت هغه قبول کړي دي
او په فضایلو کې اسې هم ضعیف احادیث هغه قابل قبول دي، قابل اعتماد دي. دغه حدیثو مجموعه نه چې موږ ته کوم خبرې مخې ته راځي هغه دا دی چې دا لیلة نصف من شعبان د شعبان 15مه شپه دا با برکت شپه ده، د رحمتونو شپه ده، د برکتونو شپه ده، د جړاګانو شپه ده، د عبادت شپه ده، د ذکر اذکار شپه ده، د خپل ګناهونو معافي غوښتو شپه ده، د الله نه خپل حاجتونه او دغه څنګه خپل حوایجو باره کې دعاګانو غوښتلو شپه ده. دې شپه باندې د رب العالمین رحمتونه متوجه کېږي، برکتونه متوجه کېږي او رب العالمین د خپل شان مطابق اول اسمان ته راځي اعلان کېږي څوک شته دی چې زمانه بخنه غواړي زه ورته بخنه وکم، څوک شته دی زمانه خپل حاجتونه پوره کول غواړي زه ورته حاجتونه پوره کم، څوک شته دی چې زمانه غواړي زه ورته ورکم، بخشش ورته ورکم، اعطا ورته ورکم. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها هغه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم زما سره او چې زه ګورم رسول الله نشته دی زه د هغه په تلاش کې ووتلم چې ګورم رسول الله جنت البقیع کې ولاړ دی چې کله ما اینی ما ته فرمایي چې عائشہ آیا ستا دا خیال و چې دا بلې بیبي ځای ته تللی ته به ما داسې ګمان کوې؟ جواب ورکوي جی ها زما خیال دا و چې دا د بلې بیبي ځای ته تللی. رسول الله جواب ورکوي چې دا هغه مبارک شپه ده، دا هغه د رحمتونو نه ډک شپه ده چې قبیله بن کلب دا یو مشهور قبیله و او د دیو ډیر زیات څاروي هغه فرمایي په نن شپه کې رب العالمین د جهنم نه د دوزخ نه د دغه څارو باندې چې څومره ویښته دي د هغې برابر رب العالمین د جهنم نه خلق ازادوي، د دوزخ نه خلق ازادوي او رب العالمین د خپل شان مطابق اول اسمان ته راځي اعلان کېږي څوک شته دی بخنه مغفرت غواړي چې زه ورته ورکړم. لہذا د دغه احادیثو نه موږ ته دا درس میلاویږي، دا سبق میلاویږي، دا تعلیم میلاویږي چې د دې شپې موږ عبادت وکړو، بندګي وکړو، الله جل شانه راضي کړو. ځکه زمونږ 11 میاشتې 12 میاشتې هغه په غفلت کې تېرې شوي دي. محترمو زمونږ نه کوم ګناهونه نه دي شوي، مو خو دومره ګناهونه کړلي چې زمونږ ګناهونه هغه جسمونه یې ټول پټ کړلي. که موږ سوچ وکړو هغه ګناهونه موږ نشو شمارلی. روزانه هر سیکنډ کې، هر منټ کې، هر غنټه کې، هر ساعت د ورځې د شپې زمونږ سترګې نافرمانی کوي د رب العالمین، زمونږ غوږونه نافرمانی کوي د رب العالمین، زمونږ ژبې نافرمانی کوي د رب العالمین، زمونږ لاسونه نافرمانی کوي د رب العالمین، زمونږ په ډونو کې حسد دی، کینه ده، بغض دی، دغه شانتي هر قسم ریا ده، تکبر دی، غرور دی، د الله نافرمانیانی دي. زمونږ خپې ګناهونه کې، زمونږ ټول جسم ګناهونو کې مبتلا دی. لہذا داسې یو مبارک شپه راتلونکې ده چې په دغه شپه باندې رب العالمین ته په سجده باندې سملا، رب العالمین ته رکوع وکړه، رب العالمین ته قیام وکړه، وجاړه، چغې وهه، سورې ووهه یا الله ما معاف کړې زما چې څومره ګناهونه شوي دي، الله زه معافي غواړم ته ما معاف کړه. دغه رب العالمین دومره غفور الرحیم ذات دی. څه فرمایي نبئ عبادي، خبر ورکه زما بندگانو ته، پیغام ورکه زما بندگانو ته، اطلاع ورکه زما بندگانو ته انی یقینا ز انا الغفور الرحیم. رب العالمین فرمایي ز غفور الرحیم ما، زه ستا ګناهونه معاف کوم، ته راشه زما نه خو معافي وغواړه. څومره یو بهترین آیات دی،
څومره یو بهترین اعلان دی د خالق کائنات د طرفنا، رازق کائنات د طرفنا، مسجود کائنات د طرفنا، معبود کائنات د طرفنا، مالک کائنات د طرفنا خپل بنده ته څومره یو بهترین پیغام دی چې ای زما بنده، زما نافرمانیانې دي کړې، راشه زما نه معافي وغواړه، انی یقینا زه انا الغفور بخونکی یم، رحیم یم، مهربان یم، څومره ګناهونه شوي دي، راشه ما ته وجاړه، زما نه معافي وغواړه، زه دې معاف کومه. علی الاعلان نه، راشه چپ کی، بالکل پټ ځای کی، بالکل تنهایی کی، بالکل داسې وخت کې راپاسه چې څوک دې هم نه، بالکل جماعت ته نشي راتلی، کور کې راپاسه، اودس نشي کولی، بې اودسه چغې نشي وهلی، فریاد نشي کولی، صرف زړه کې ووایه یا الله زه معافي غواړم، غلط شوی یم، الله وایي زه ولې بیا هم معاف کومه. څومره غفور الرحیم ذات دی، څومره مهربانه ذات دی، څومره کریم ذات دی چې دومره دي د الله نافرمانیانې کړي، د الله حکمونه دي مات کړي، د پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم د سنت و جنازې دي ایستلې، بیا هم رب العالمین فرمایي ای زما بنده راشه معافي وغواړه، زه دې معاف کومه. بل ځای کې رب العالمین څه فرمایي؟ یا عبادي الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. یا عبادي الذین، ای زما بنده، ای زما څومره ښکلی خطاب، څومره یو زبردست خطاب. رب العالمین دا نه فرمایي چې ای کافره، ای مشرکه، ای فاجره، ای فاسقه، ای زما نافرمانه، یا عبادي، ای زما بنده. څومره کریم ذات دی، دومره دی د الله نافرمانیانې کړي او بیا هم رب العالمین درته وایي یا عبادي، ای زما بنده، یا عبادي الذین اسرفوا، ای زما هغه بنده چې په ځان دې ظلم کړی دی، زما نافرمانیانې دي کړلي، زما احکام دې مات کړلي، زما د احکامو مقابله دې کړله، بغاوت دې کړلی، ظلم دې کړلی، زما د پیغمبر طریقې دې ماتې کړلي، په خپل ځان دې ظلم کړلی. څه وکړه؟ یا عبادي الذین اسرفوا. محترمو چرته ځو؟ این تذهبون؟ که لاړ شو چرته به لاړ شو؟ ځمکه هم د الله را تښتېدی هم نه شو، اسمان هم د الله دی، فضا هم د الله ده، کائنات هم د الله دی، کوم طرف ته به ځو؟ د تېښتې لار نشته دی، د خلاصي لار نشته دی، الا الیه، دغه الله طرف ته به ورځو. لا ملجأ، ځای د فنا نشته دی، ځای د خلاصي نشته دی، ځای د فنا او ځای د خلاصي صرف د رب العالمین دربار دی. دغه رب العالمین څومره د مینې محبت نه ډک پیغام ورکوي خپل بنده ته، پیغور نه ورکوي چې ای زما بنده، یا عبادي الذین اسرفوا. تا چرته سوچ کړلی چې دا 11 میاشتې تېرې شوې، په دې کې ستانه څومره سجدې پاتې شوي دي، په دې کې تا څومره د الله احکام ضایع کړلي، تا دې کې څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ضایع کړلي، او بیا هم رب العالمین فرمایي یا عبادي، ای زما بنده، یا عبادي الذین، پلار نم د مور نم خوږ خطاب، د مور نافرمانی وکړي، د پلار نافرمانی وکړي، د کور نه دي وباسي، چړی دي، عاقی دي، لیکن رب العالمین څه فرمایي؟ یا عبادي الذین، ای زما بنده، اسرفوا علی انفسهم، چې ظلم دې کړلی په خپل ځان باندې. لہذا محترمو د الله نافرمانی کولو باندې د الله څه نقصان موږ نه شو کولی. لا تقنطوا من رحمت الله. رب العالمین فرمایي زما د رحمت نه مه امیده کیږئ، رحمتي وسعت كل شيء، زما رحمت په هر شي باندې دی. ان الله یقینا الله یغفر الذنوب جميعا. څومره ګناهونه درنه شوي دي، پټ دي کړي، ښکاره دي کړي، د ورځې دي کړي، د شپې دي کړي، غټ ګناهونه دي کړي، واړه ګناهونه دي کړي، په جرأت دي کړي، په خطا دي کړي، په کومه طریقه درنه شوي دي. رب العالمین اعلان کوي ان الله یغفر الذنوب جميعا، یقینا زه به تا د ټول ګناهونه معاف کوم، ته خو راشه. آیا داسې څوک ویلی شي
چې تا خو زمانه فرمانی کړله ته خو راشه. دا خو رب العالمین دی چې د خپل بنده سره د اویو میندو نه زیات مینه کوي، محبت ورسره کوي. د دغه بنده دپاره رب العالمین وهو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، رب العالمین څه فرمایي؟ انسانانو ستاسو دپاره مې پیدا کړي. دا ځمکه د چا دپاره ده؟ انسان دپاره. غرونه د چا دپاره؟ د انسان دپاره. اوبه د چا دپاره؟ د انسان دپاره. بوټي د چا دپاره؟ انسان دپاره. فضا د چا دپاره؟ انسان دپاره. حیوانات د چا دپاره؟ د انسان دپاره. نور د چا دپاره؟ انسان دپاره. ستوري د چا دپاره؟ انسان دپاره. باران د چا دپاره؟ انسان دپاره. وریځ د چا دپاره؟ انسان دپاره. دا هر څه چې دی وهو الذي خلق لكم في الارض جميعا، انسان دا ټول مې ستا دپاره پیدا کړي، ستا د پیدې دپاره. لہذا رب العالمین فرمایي ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لیکن ستا پیدائش د څه دپاره دی؟ رب العالمین فرمایي ته ما صرف د خپل عبادت دپاره پیدا کړی، د خپل بندګۍ دپاره. او رب العالمین دومره کریم ذات دی چې د انسان د بخشش دپاره، د مغفرت دپاره، د بخښنې دپاره معمولی بهانې ګوري. راشه صرف د وایي الله ما معاف که، الله دې معاف کوي. کله مبارک شپه، کله مبارک ورځ، کله مبارک مقامات، کله مبارک هستیانی چې دا انسان به په څه باندې راشي او زما نه معافي وغواړي، زه معاف شم. لہذا محترمو دغه مبارک شپه کې انسان د بخشش دپاره، د مغفرت دپاره، د بخښنې دپاره معمولی بهانې ګوري. راشه صرف د وایي الله ما معاف که، الله دې معاف کوي. کله مبارک شپه، کله مبارک ورځ، کله مبارک مقامات، کله مبارک هستیانی چې دا انسان به په څه باندې راشي او زما نه معافي وغواړي، زه معاف شم. لہذا محترمو دغه مبارک شپه کې د ټول کال فیصلې فرشتو ته حواله کېږي چې څوک به مري، څوک به پیدا کېږي، چاته به څومره رزق میلاویږي. تر دې پورې چې څوک به نکاح کوي، د چا به کېږي، د چا به نه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم روجه نیوله. تپوس ته کوي د الله رسول تا روجه ولې نیوله؟ وایي فرمایي وایي په دې شپې باندې، په دې ورځ باندې د الله د طرف نه فرشتو ته فیصلې میلاویږي. زما دا ارزو ده چې زما فیصله په داسې حال کې وشي چې زه روجه یم. لہذا محترمو دغه مبارک شپه کې چې څومره د چا د وس نه کېږي عبادت دی وکي، درود شریف دی وکي، ذکر اذکار دی وکي، استغفار دی وکي، د قرآن تلاوت دی وکي، سجدې دی وکي، رکوع دی وکي، قیام دی وکي، دغه شانته صدقې دی وکي، په سبا دی روجه ونیسي. خو چې کوسي طاقتي که د ټول شپې طاقت یې نه، یو ګنټه عبادت وکړه. که ګنټې نه نیمه ګنټه وکړه. که نیمه ګنټه هم نشي کولی ماسخوتن او د سحر مونځ خو په جمع سره وکړه. که دا هم نشي کولی د رب العالمین نافرماني خو مه کوه. نو لہذا محترمو دې شپه باندې روجه نیول، ورځ باندې روجه نیول، د شپې عبادت کول دا د ثواب کار دی. لیکن ضروری واجب فرض نه ده. لیکن څه کسان داسې دي چې دومره بابرکته شپه کې، دومره ښکلې شپه کې، دومره د رحمتونو د برکتونو شپه کې، اته قسم کسان داسې دي چې بیا هم ورته رب العالمین پر شپه کې معافي نه کوي. د بني کلب د څارو د یختو عمره خلق د جهنم نه ازادېږي، رب العالمین معاف کوي، لیکن هغه اته قسم خلق رب العالمین بیا هم نه معاف کوي. یو کس په هغه کې څوک دی؟ مشرک. د مشرک مغفرت نشته دی. مشرک دا هغه دی چې په دې شپه کې هم رب العالمین دته معافي نه کوي. مشرک شرک څه ته ویلی کېږي؟ د خالق کائنات، د رازق کائنات، د مالک کائنات، د معبود کائنات، د رب العالمین د الله تعالی چې کوم صفات دي، کوم اوصاف دي، کوم اسما دي، هغه صفات، هغه اوصاف، هغه اسما د مخلوق د پاره ثابتول دي ته ویل کېږي شرک.
کدا صفت د پیغمبر د پاره ثابت ده، کدا صفات د صحابي د پاره، کدا ولی د پاره، ک تابعی د پاره، ک تبع تابعی د پاره، ک عالم د پاره، ک فقيه د پاره، کدا ونی د پاره، کدا ګډي د پاره، کدا پیری د پاره، کدا ملائک د پاره، د چا د پاره ثابت ده؟ دا شرک ده. ځکه چې کوم صفات د الله د پاره خاص دي، هغه صفات په هغه معنی باندې بل چاله نه ثابت ده. نو لہذا شرک ویل کېږي دیتا چې د الله د پاره کوم صفات خاص دي، هغه صفات د خالق مخلوق له ثابتول په هغه معنی باندې چې په کومه معنی باندې هغه صفات د الله د پاره خاص دي، خالق د پاره. او مشرک دا هغه دی. رب العالمین څه فرمایي؟ ان الله لا یغفر ان یشرک. د رب العالمین د طرف نه اعلان دی چې مشرک ته زه بخښنه نه کوم. فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. د مشرک ټکانه هغه جهنم دی، جنت په مشرک باندې حرام دی. ان الشرک لظلم عظیم. شرک دا عظیم جرم دی. او بیا په سورة انعام کې رب العالمین د ولسو پیغمبرانو نمونه اخلي او بیا فرمایي ولو اشرکوا لحبط. پیغمبر، انبیاء، رسولان دا معصوم دي، د هر قسم وړو غټو ګناهونو نه پاک دي. نه د نبوت نه مخکې ګناهونه شوي دي، نه د نبوت نه وروسته شوي دي. لیکن بالفرض والمحال رب العالمین فرمایي وای زه په شرک باندې دومره خفه کېږم. لو اشرکو، که چېرته دا جماعات د پیغمبرانو نه شرک وشي بالفرض والمحال، شرک خو غټه ګناه ده، هغې نه خو اړه ګناه نه کېږي بالمحال. نو لحبطو دا ټول عملونه باندې ختم شي. رب العالمین دومره خفه کېږي په شرک باندې چې خپل محبوب ته فرمایي لئن اشرکت لیحبطن عملک. بالفرض والمحال که دا شرک ستانه وشي بیا هم معاف کېدل نشته دی. نو په دې شپه باندې یو مشرک ته مغفرت نه کېږي، مشرک د جهنم نه بار کېږي، د مشرک د پاره بخنه نشته دی. او دویم قاتل د مسلمان. رب العالمین څه فرمایي؟ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. د مسلمان قاتل دا همیشه لپاره جهنمی دی. د مسلمان قاتل په د باندې غضب دی. د مسلمان قاتل په د باندې لعنت دی، یعنی د الله د رحمت نه لري دی. او رحمت د الله څه فرمایي؟ ورحمتي كل شيء، په ټول کائنات باندې زما رحمت دی. لیکن قاتل د مسلمان هغه د دې رحمت نه نا امیده دی. واعد له عذابا عظیما. او رب العالمین ورله جهنم کې خطرناک عذاب تیار کړی. او رسول الله څه فرمایي؟ قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. د مسلمان قتل، د مسلمان وجنا دا دومره عظیم جرم دی. اعظم عند الله من زوال الدنيا. دا ځمکه دریابونه کائنات ختم شي، رب العالمین دومره نه خفه کېږي لکه څومره چې د یو مسلمان په قتل باندې خفه کېږي. دغه حدیث د ترمذی کې راځي لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار. که چرته ټول د اسمان والا او د ځمکې والا د مسلمان په یو قتل کې شریک شي نو د الله رسول څه فرمایي؟ لاكبهم الله في النار. رب العالمین به دا ټول جهنم ته وغورځوي د یو مسلمان په قتل کې د شرکت د وجې نه. نو دویم کس چې په دې شپه کې ورته مغفرت نه کېږي هغه قاتل دی. دریم کس چې هغه ته مغفرت نه کېږي هغه رشته ختمونکی دی. منږ ته د قرآن څه حکم دی؟ رب العالمین منږ ته څه فرمایي؟ واعبدوا الله وبالوالدین احسانا وبذي القربى واليتامى والمساکین والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. د توحید نه وروستو رب العالمین فرمایي شرک مکوئ، د مور او پلار نافرمانی مکوئ، د هغې سره احسان کوئ. او بیا څه فرمایي؟ چې خپلو خپلوانو سره تعلق قایم ساتئ، د خپلو خپلوانو سره رشته مه ختموئ. څوک چې رشته ختموي دا رشته به پل صراط باندې ولاړې جنت ته به یې نه پرېږدي.
والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل ویخشون ربهم. رب العالمین فرمای رشتے مه ختموئ، رشتے قائم کئ، د رشتو حفاظت وکئ. بیا څه رشتې د چاردیوالۍ نه دنده دي، د ورور سره، د وراندار سره، د تره زوی سره، د ماما زوی سره، او څه رشتې د چاردیوالۍ نه بهر دي. د دې ټولو لحاظ به ساتي. د یو مسلمان سره د 3 ورځو نه زیات خبرې بندول دا ګناه ده، لویه ګناه ده. او که په دې حالات کې لاړه دواړه به جهنم ته ځي. او که د یو مسلمان سره یو کال خبرې باندې کړې، دومره عظیم جرم ده وکړو، گویا چې د هغه قتل یې وکړو. دریم هغه کس دی چې په دې شپه کې د هغه مغفرت او بخښنه نه کېږي، چې څوک رشته ختموي. څلورم هغه کس دی چې کوم بدکاری، هغه زنانه ده چې کوم زناکاری. احادیثو کې لفظ د زنانه راغلی، ځکه زنانه د بچ کېدو دپاره اسلام ډېر دیوالونه ودرولي، ډېر مضبوط قلاګانې ورته جوړې کړلې چې د خپل جسم نمایش مه کوه، پرده کوه، اواز په نرم لهجه چا سره خبرې مه کوه، په زول ګرځمه، یوازې ګرځمه. لہذا په دې شپه کې د زناکار سړي او د زناکارې ښځې مغفرت او بخشش رب العالمین نه کوي. زنا دومره عظیم جرم دی، زنا دومره عظیمه ګناه ده. په زنا باندې رب العالمین دومره خفه کېږي. محترمو، ما مخکې د قرآن آیات وایي چې رب العالمین د خپل بنده سره څومره مینه او محبت کوي، لیکن دغه بنده چې کله زنا کوي، دغه نارینه چې کله زنا کې مبتلا شي، دغه نارینه چې کله زنا کې مبتلا شي، بیا رب العالمین څه فرمایي؟ الزانی والزانیة والزانی، هغه سړی او هغه زنانه چې هغې زنا وکړي 100 درې ووهئ، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. او کله چې سزا ورکوئ، پټ ځای کې سزا مه ورکوئ، د مسلمانانو یو جماعت دې سزا ورکړي چې ټول ته عبرت حاصل کړي. او که چېرته دا داسې چې ودونه یې شوي، نو بیا کروڑې سزا نه ده، کوړې سزا نه ده، بیا د هغې سزا دی رجم، سنګسارول. رب العالمین یو طرف ته خپل بنده باندې څومره خفه کېږي، او بل ته رب العالمین څومره خطرناک اعلان کوي د زناکار سړي او د زناکارې ښځې دپاره. او بیا دومره دا زنا دومره خطرناک جرم دی که په یو سړي ته د زنا تهمت ولګاو، نو رب العالمین څه فرمایي؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا. کوم سړی چې په زنانو باندې تهمت لګي، زنا یې نه کړي، د هغې سره ګواه نه 4. په ټولو مسایلو کې احکامو کې 2 ګواهان دي. په باب د زنا کې 4 ګواهان دي، او 4 ګواهانو کې د ښځې ګواهي نه چلیږي. 4 ګواهان به د خپلو سترګو ګواهي ورکوي، بمن هو، این هو، کیف هو، دا ټول تپوسونه به کوي، او د هغې به په پټ او په ښکاره باندې د دغه ګواهانو تفتیش کوي چې آیا دی خو چېرته دروغ نه وایي. نو رب العالمین دومره خفه کېږي په زنا باندې چې څه فرمایي؟ ولا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کېږي. زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہ جانا. ولی رب العالمین څه فرمایي چې زنا کول لري خبره. د دې وجې نه قرآن کې رب العالمین فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. د زنا لپاره اولنۍ لار هغه نظر دی. نو ځکه قرآن پابندي لګي چې نظر دې صحیح استعمال کا. نارینه ته هم وایي، زنانه ته هم وایي. د زنا لپاره 2 لار ګپ شپ لګول، خبرې کول. د دې وجې نه اسلام پابندي لګوله چې هیڅ یو سړی به د هیڅ یو زنانه سره، او هیڅ یو زنانه به د هیڅ یو سړي سره بغیر د ضرورت نه خبرې نه کوي. او چې کله خبرې کوي، نو بیا په خبرو کې ناز نه پیدا کوي، لهجه به نرمۍ نه. دغه شان یو سړی د پردۍ زنانه سره د ضرورت مطابق خبرې کوي، لذت به ترې نه اخلي، خوند به ترې نه اخلي. زنانه خبرې اوري، لذت خوند به ترې نه اخلي. لہذا څومره د اسباب د زنا دپاره د اسلام په هغې باندې پابندي ولګوله، ځکه چې کله هغه اسباب اختیار کې بیا زنا ته رسي. او د قیامت په ورځ رسول الله فرمایي ما ولیدل څه کسان یا په شپه د معراج باندې یا په بله شپه باندې وایي د اور په تنور کې دي او بربند دي،
حضرت جبرائیل نه مې تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ وایي دا هغه زناکار سړي دی او زناکار زنانه دي. بیا وایي بل ځای کې مې ولیدل چې 2 قسمه غوښه پرته ده. یو ځای ته ښایسته غوښه ده، بل ځای ته بدبوداره کچا پلیته غوښه ده، او هغه خلک ښایسته غوښه یې پرېښې ده او پلیته باندې لګې. دا څوک دی؟ وایي دا هم زناکار سړي دی او زناکار زنانه دي. او د هغې خوراک هغه به دومره بدبوداري چې هغوی به خوړی نه شي، او بیا د هغې د شرمګاهونو نه چې کوم سیلابونه روانې، د هغې نه به بدبو روانې، د هغوی د جسم نه به بدبو روانې، ټول جهنمیان به دې تنګي. او کوم سړی او کومه زنانه چې زنا کوي په